الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو د مسلمانو خويندو لپاره څو درسونه ځانګړي کړي وو. په هغو درسو کې نن د ښځې د سینګار یا د پیشن په اړه باندې څه خبره کوو. ښکاره خبره ده چې یو انسان دا خوښوي چې نورو ته ښه وایسېږي، خصوصا د ښځو لپاره. بیا په روایاتو کې پر دې ټینګار سوی دی چې کومې ښځې واده سوي وي نو دی دې چټلې او خیرنې نه ګرځي، بلکې کوشش دې وکړي چې هغه خپل نظافت او تجمل یا سنگار یا د ځان ښایسته کولو لپاره هغه اسباب استعمال کړي. خو څو شرطونه ستا، په هغه شرطونه به مسلمانې خویندې زده کوي چې په دغه شرطو باندې به سنگار کوي، د دغه شرطو څخه به نه وځي. اول شرط دا دی چې مسلمانې خویندې به د خپل زینت و بل نامحرم ته نه ښکاره کوي. داسې به نه کوي لکه زموږ په ټولنه کې چې ښځې په کورو کې خیرنې پیرنې تور لاسونه او خیرنې پښې ګرځي، مګر کله چې ودو ته ولاړې سي هلته نامحرمه نارینه وځي او ننوځي نو هلته یې بیا پاک کالي اغوستي، سینګارونه یې کړي. بلکې که په کور کې که د قریبانو کره تللي دا کم سینګار چې کړی دی خپل زینت به نامحرمه چاته نه ښکاره کوي. دا یو شرط دی. او دوهم شرط دا دی چې کله ښځې سینګار کوي، زینت کوي، مقصد به یې دا وي چې خپل خاوند خوشحاله کړي او د خاوند د نظر، فکر او زړه راجلبولو په مقصد به وي. یعنی دا چې د خاوند د بل طرف سترګې راوګرځېږي، فکر، زړه او نظر د دې طرف ته راجلب کړل سي، دا نیت به وي. او همدا ډول دریم شرط دا دی چې ډېرې ښځې دا عادت لري، وایي د ښځو حیا یوه ده او یو د بله ستر نه سره کوي. که چیرې یو ښځه سینګار کوي، یو ښځه لباس جوړوي، یو ښځه ځان جوړوي، نو خپل زینت او عفت به د نورو ښځو څخه هم ساتي. یعنی د کومو اعضاو اندامونو پټول چې د ښځې په عورت کې راځي هغه به د ښځو څخه هم پټوي. یو خو هغه اعضا دي چې محارم یې لیدلی سي، پلار ورور یې لیدلی سي، مخ، لاسونه، پښې. هغه د محرماتو څخه چې کم کسان کم اعضا نسي لیدلی هغه به نورو ښځو ته هم نه ښکاره کوي. څلورم شرط د سینګار دا دی چې داسې شیان به نه استعمالوي لکه عطر استعمالول، پازیبونه استعمالول، پر چادریو باندې داسې زیب و زینت کول چې که څه هم دا په حجاب کې وي د نامحرمو نارینهو سترګې یا پام ور اوړي، د پازیبو په شرنګۍ یا په د عطرو په بوی یا په دې دا چادري باندې داسې قسم عجیب ښایسته کارونه سوي. په دې اړه په مخکې درسو کې روایات بیان کړي دي. پنځم شرط علماو دا بیان کړی دی چې کله ښځې سینګار کوي نو هیڅ کله به دغسې یو پیشن نه کوي چې په هغه کې د نارینهو سره مشابهت راسي.
مخکې مو هم دا روایت بیان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله لعنت دې پر هغه نارینه ووي چې د ښځو سره تشبیه کوي او پر هغو ښځو باندې دې د الله لعنت وي چې نارینهو سره تشبیه کوي. او بل شرط دا دی چې ښځې به هیڅکله په دې فیشن او سینګار کې داسې یو عمل نه کوي چې هغه په شریعت کې حرام وي، لکه دا چې دومره ویښتان کوچني کول په داسې طریقه سره چې د کافرانو، فاجرانو یا د نارینهو په څیر وي، ویښتان ټول له منځه یوسي، او یا دا چې نور ویښتان ورپورې وموښلي، واصلات و مستوصلات، دا چې د سر ویښتان څومره قدر او په څه وخت کې پرې کول جایز دي، پر دې باندې خبرې کوو. بل شرط دا دی چې هر فیشن چې دا کوي، هر سینګار چې کوي، نو په دې کې به هیڅکله دغسې فیشن او ډیزاین نه کوي چې هغه کافرانو کړي یا فاسقانو فاجران یا د اهل کتابو ښځې کوي. د هغو څه چې کوم موډ راغلی هغه به نه کوي، ځکه په فیشن کې خو قسم قسم ډولونه ستا، یوازې خو نو د کافرانو ډول نه دی چې ته هغو یو موډ کړی ته هم هغه موډ کوې، هغسې به نه کوې. او بل شرط دا دی چې د فیشن په شیانو کې به هیڅکله داسې یو فیشن نه استعمالوې چې داسې چې ستا صحت ته یا د یو مسلمانې خور ته صحت ته نقصان ورسوي، لکه ځینې کیمیاوي دواوې دي چې هغه پوست خرابوي یا د چا پر دماغ تاثیر کوي یا پر سترګو تاثیر کوي، داسې شی به نه استعمالوي. او بل شرط دا دی چې دغه سینګار، لباس، فیشن دا به د دې دپاره نه کوي چې کبر و غرور پراسي او ووایي چې پلانکي خو داسې قیمت بها کالي اغوستي و، داسې شیان یې کړي و، دا به د نیت نه وي. او شهرت پرستی چې په دنیا کې ته ځان تر نورو لوړ بولې، په دې اړه باندې یو روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چا که د شهرت لباس واغوستی، د شهرت پرستی دپاره د قیامت په ورځ به الله عز وجل د ذلت لباس ور واغوندي. نو په دې لحاظ د دې څخه ځان وساته. او بل شرط دا دی چې کله یو مسلمانه خور زینت کی، تجمل کی، سنگار کی، نو د اسراف څخه ځان ساتي، د اعتدال څخه کار اخلي، هیڅکله به داسې یو شی نه مصرفوي چې په هغه کې زیات اسراف وي. نو دا د سنگار اړونده یا د لباس اړونده یا د ځان جوړونې اړونده شرایط دي. که یو مسلمانه خور غواړي چې لباس ښه واغوندي، ځان جوړ کړي، سنگار وکړي، ځان ښایسته کړي، دا ټول جایز څه کوي، بلکې ښه کار لا دی، خو په دې شرطو باندې او داسې نه چې نور نامحرم خلک په فتنو کې ولویږي، او یا دا چې په هغه صحیح نیت باندې نه وي، او یا دا چې دا نور ناروا کارونه پکښې وي، لکه مخکې چې مثلا هم موږ مخکې بیان کړی وه چې بعضې ښځې داسې عادت لري ځان جوړوي، پر مخ باندې یو قسم پوډر اچوي چې هغه بیا په پرېولو باندې خرابېږي، نو په اوداسه کې بیا فقط مسه ورباندې کوي، هغه اودس نه اوسي. یا بعضې ښځې داسې دا د سر ویښتان په یو قسم دوا وي، بیا یې نه مینځي، که د جنابت په وخت کې هم یې نه مینځي، نو دغسې فیشن چې لمانځه ته دې نقصان رسېږي. یا هغه نور شیان چې دا مخکې مو بیان کړله چې د کفارو فیشن دی، یا اسراف دی، یا ناروا کار دی، یا تشبیه د نارینهو سره دی، یا د نامحرمو څخه زینت نه پټول دی، یا د ښځو څخه په بعضې وختو کې ځان نه پټول دی، او داسې څه شیان چې مو بیان کړله، هغه ټول شرایط چې پکښې
پر ځای شي نو بیا ښه کار دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.